د چارو یو شمېر کارپوهان وایي تهران ته د ملابرادر په مشرۍ د وسلوالو طالبانو د هیئت سفر او ایرانی چارواکو سره لید کاته د ټولو بین المللي اصولو خلاف کار دی. قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم پر ټویټر لیکلي په دې سفر کې به د طالبانو پلاوی له ایرانی چارواکو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو په ایران کې د میشتو افغان کډوالو او د افغانستان او سیمې پر روان سیاسي او امنیتي وضعیت خبري وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیب زاده وایي په پام کې ده چې د طالبانو پلاوی به د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون له ایرانی چارواکو سره د افغانستان د چارو سولې بهیر او نورو اړوندو مسلو په اړه خبري ولري. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي ایران له پاکستان څخه وروسته د وسلوالو طالبانو دوهم ستر ملاتړ کوونکی هیواد دی او په مشهد او یو شمېر نورو ښارونو کې ورته مرکزونه جوړ کړي او هر اړخیزې مرستې ورسره کوي. دوی وایي ایران د وسلوالو طالبانو په مرسته افغانستان کې خپل ستراتیژیکو او مهمو اهدافو ته ځان رسوي او د اوبو لویو بندونو باندې بریدونه هم د ایران ملاتړ وسلوال کوي. د دې تاګنه دا چې اوس فعلا ملابرادر د هیئت سره تللی دی دا سړیانګیري چې ایران د راتلونکي افغانستان په راتلونکي کې یو مؤثر هیواد دی خپل ستراتیژیک عمق لري نو هغه غواړي چې طالبان هم په راتلونکي مذاکراتو کې د ایران د ګټو په خاطر باندې د سیغې کې ونیسي چې د ایران ګټې هم د ایران په شرق کې خوندي شي. د چارو یو شمېر نورو کارپوهانو په باور ایران غواړي چې طالبانو سره د اړیکو په موخه د افغان سولې پروسه کې خپله ونډه ثابته او رول ادا کړي. دوی وایي ایران هڅه کوي چې د جمهوریت او امارات ټیمونو ته جدا جدا د اړیکو لاس وغځوي او دا کار هغوی ته د ډېرې لاسوهنې چانس ورکوي. زه فکر کوم دغه جدا جدا اړیکې د امارات د ټیم او د جمهوریت د ټیم بیلې اړیکې د هیوادونو سره په خپل یو ځل دې ته بیا چانس برابري چې افغانستان د نورو لپاره د رقابت مرکز شي. ښه به دا وي چې دوی سره په خپلو کې په دوحه کې سلا شي د سولې بین الافغاني خبرې یوې نتیجې ته ورسوي او بیا د هغه نه وروسته دوی په شریکه باندې د افغانستان د پرمختګ لپاره د افغانستان د آینده او مستقبل لپاره د سیمې او د نړۍ ملاتړ لاسته راوړي. د ملابرادر په مشرۍ یو پلاوی یو کال وړاندې هم تهران ته تللی او د دغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر سره یې کتلي وو. افغانستان کې له طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اعتراض ځینې غونډې او څرګندونې هم شوي دي. د ولسمشر غني ستر سلاکار شاه حسین مرتضوي پر ټولنیزې رسنۍ فیسبوک لیکلي چې ایران طالبان تسریع قالینې فرش کړي دي. همداراز د فیسبوک یو شمېر نورو کارکوونکو هم ایران ته د طالبانو سفر غندنه کړي او دای د وطن او افغانانو سره خیانت ګڼلی دی. د ملابرادر سفر تهران ته په داسې حال کې شوی چې تېره اونۍ د ایران پارلمان افغانستان کې د کمال خان د اوبو ستر بند پر جوړېدا اعتراضیه غونډه جوړه کړې وه.